سراج الدین حقانی امنیتي ځواکونو ته ویلي لا اختلافي مسایلو ډډه وکړئ. سلامونه ستړي مشه، وخت ما په خیر پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست په میدان وردګو ولایت کې د پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز څخه د 215 امنیتي ځواکونو په فرغه د غونډه کې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پر ګډه همکارۍ ټینګار کړی. ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی په دې غونډه کې د اسلامي امارت پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې لا اختلافي مسایلو ډډه وکړي او لا ولس سره مسلکي چلن یې د دوی وظیفایي او اخلاقي مسؤلیت بللی. ښاغلي سراج الدین حقانی په دې اړه زیاته کړې دا ملت پر موږ اعتماد لري او موږ یې پر ملت لرو. موږ او تاسې یو وجود او یو جسد یو. له خلکو سره په ښه چلن او تعامل باندې چې دغه اعتماد څومره قوي کیږي هم دومره امنیت هم ټینګیږي. ښاغلي حقانی هم دغه راز د خلکو امنیت او ستونزو ته پر وخت رسیدنه د امنیتي ځواکونو مسؤلیت بللی. نوموړي ولس او حکومت نه جلا کېدونکي بللي او د نظام بقا لپاره د خلکو او حکومت ترمنځ پر همکارۍ ټینګار کړی. ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی په دې اړه ویلي دا رعایت دی، ملت دی او حق لري. موږ ورته د خدمت زمینه باید برابره کړو، د کار زمینه ورته برابره کړو، امنیت یې ونیسو. خو دا به هم ورته وایو چې تاسو ډیر احتیاط وکړئ او داسې مه کوئ چې ګاټلی نظام مو په لاس درکړی خو تاسو داسې بې پروایي ورسره کوئ، خود سره نه عملونه کوئ، نافرماني کوئ او لا هم د عمله ټولو هیواد ته او ټولو نظام ته ستونزې او تکلیفونه جوړیږي. بل پلو د یاد ښوونیز او روزنیز مرکز قومندان وایي چې امنیتي ځواکونو ته له 2 میاشتنیو مسلکي او عقیدتي زده کړو او روزنې وروسته د فراغت سندونه ورکړل شوي دي. محمد نسیم سعید دغه مرکز د افغانستان پر کچه لومړنی مرکز یاد کړی چې په خبره په یو وخت کې د 10,000 کسانو د روزنې او جذب ظرفیت لري. محمد نسیم سعید زیاته کړې د مرکز چې له فتح وروسته په فعالیت پیل کړی 8,000 تنه فارغ کړي. په دې دوره کې 263 تنه محصلین فارغ کړي. دا نظام مسلکي کسانو ته ضرورت لري او مسلکي کسان ښه کولی شي د ملت خدمت وکړي، دا که د چک پاینټونو په برخه کې وي او که په مسلکي برخه کې وي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کالونو کې د هیواد له بېلابېلو نظامي ښوونیزو مرکزونو د اسلامي امارت زرګونه پولیس او امنیتي سرتیري د مسلکي زده کړو له ورکړې وروسته فارغ شوي دي او امنیتي لیکو کې جذب شوي دي.